ګران کتونکو پروګرام ډېر ښایسته روان دی دا د شاته اتڼونه هم پکې لږ ساعت مخکې اوس بیا به رواني مونږ سره دې وخت کې ډېر خواږه دوستان ولاړ دي دې ټایم کې چې کوم کسان مونږ سره ولاړ دي هغوی د دې پروګرام کې اصلي ستړتیا د دغه خلکو ویستی اصلي زحمت دوی ویستی دا د پروګرام ارګنایزران دي لکه مطلب دوی دا پروګرام را جوړ کړی دی او دوی پکې منډې ترډې ډېرې زیاتې دي راځئ دوی نه پوښتنه وکړو چې دوی د پروګرام په باره کې څه وایي ستړی مه شئ مهرباني تاسو ټولې بشه په خیال پروګرام په عمومي ډېر ښه پروګرام دی تاسو ولید تاسو ورشئ خو خصوصا پکې د پښتونخوا چې کومې خبرې وشوې یا په لر او بر په یو کېدو باندې د پښتون قومي وحدت چې کومې خبرې وشوې خصوصا چې کوم د مشران ګران مېلمانه بنګش صاحب چې څه وویلې او بلور صاحب چې وویلې دا نور او دا نه پښتانه راغونډ شوي دي دا هېڅوک احساس نه شي کولی چې دا د بهر خوا دي که کته پښتونخوا نه راغلي دي نو ستاسو هم ډېره مننه ستاسو دا نه راغی ډېره مننه آباد اوسئ کم پښتنو ته کم ستاسو طرف نه کم پیغام ورکول غواړئ نو خو همدغه واحد د مشرانو چې کوم پیغام دی که پښتانه پوره واوري نو هم به پوره وي چې لر او بر یو افغان ډېره مننه زه هم د طرف نه د خیبر پښتونخوا نوم تاسو ته ډېره مبارکي موږ سره ډېر ملګري ولاړ دي راځئ موږ د یو بل ملګري نه پوښتنه وکړو چې هغوی د پروګرام باره کې څه وایي ستړی مه شئ او ستاسو نوم زما نوم محمدي قسیم دی تاسو هم ستړي مه شئ هر کله راسئ تاسو د کوم ځای نه راغلي موږ د فرانکفورت ښار کې ژوند کوو او له فرانکفورت نه راغلي څنګه پروګرام باره کې څه خبرې وکړي پروګرام څنګه تېر شو خوښ هم شو که نه پروګرام خو یو پروګرام و تر اوسه فرانکفورت کې داسې پروګرام نه وه سوی او د پښتنو داسې یو ټولنه نه وه راغلې نو دا خو ټولو ته یو د خوشبختي او د ډېر افتخار وړ ده چې داسې یو پروګرام او داسې خلک راغله او داسې پروګرام یې جوړ کړه چې په داسې مبارکه ورځ کې چې د پښتونخوا ورځ وه او په ده کې موږ ډېر ساعت تېر څه او ډېر دوستان هم ولیده او ډېرو سره معرفي سو ډېر ښه پروګرام ډېره مننه ستاسو نه خیر اوسئ آباد اوسئ ډېره مهرباني ګرانو کتونکو دا وخت موږ سره یو خوږ ملګری ولاړ دی د نوم دی طارق ګل راځئ دونه پوښتنه وکړو دا هم د هغه چا چې دا پروګرام ارینج کړی دی یا چې کوم اورېګنال یې منډې ترډې دی هغې کې دا هم شامل وو د دوی نه پوښتنې وکړو چې یاره دوی د پروګرام باره کې څه ستړی مه شي پروګرام السلام علیکم زما طرفه ټولو ملګرو ته او د خیبر پښتونخوا د جشن مبارک ورکومه پروګرام موږ شروع کړی و دا موږ اولنی پروګرام و په فرانکفورت کې انشاءالله کوشش کوو چې دنه ښه پروګرامونه ارینج کړو او موزیک هم دی خلک هم خوشحاله دی ښه پوره کاروبار برابر روان دی پروګرام کې کم ځای زیات کمه حصه هم زیاته خوښه شوه ځکه ستاسو ټول وخت په منډو ترړو تېر شو د بس دغه لږ ساعت کې دا میوزیک ښه دی دې کې لږ کېناستو لږ ارامه شو او خلکو پکې ښې خبرې وکړې د کوزې خوا د برې خوا د یووالي د ډیورنډ د کار ختمولو نو دا ډېرې ښې خبرې پکې وشوې ډېره مننه عزتمندو کتونکو تاسو پروګرام وکتو پروګرام ډېر ښایسته و د مینې نه ډک پیغامونه پکې پیښ شو ډېر ښایسته پروګرام و دا پروګرام د پای ته ورسېدو د دې پروګرام په دې اخرني سر کې موږ سره دلته مشران ولاړ دي چې د هغوی سره څو پوښتنې وکړو د هغوی نه تپوس وکړو چې دا پروګرام څنګه تېر شو السلام علیکم کاکا السلام علیکم ستړی مه شئ کاکا سلامت اوسئ پروګرام څنګه تېر شو ستاسو د پروګرام باره کې موږ ته یو څو خبرې وکړئ دا پروګرام ډېر په قدر په عزت سره په خوښۍ سره او داسې پروګرامونه د خدای همیش راولي او دا د پښتنو د یووالي په احساس سره په دې کې باید موږ په ډېره مینه ساه واخلو نور د دې نه نور غټه خوښي نور نشته د پښتونخوا یووالی او د پښتونخوا منځ ته راتلل دا د موږ عزت دی دا زموږ پت دی دا زموږ حتی ناموس دی دې باندې باید ټول سره یو ځای شو یو اتحاد نه کار واخلو دا پروګرام داسې باید نه شي چې دا نن تېر شو داسې پروګرامونه باید نور هم جوړ شي نو دې خاطر سره دا د خوشحالۍ ځای دی دا د هر افغان دپاره د هر پښتون دپاره دې باندې باید نور تلوار کړو چې پروګرامونه نور رامنځته شي زموږ تاسو دیواله په حساب کې سره دوی سام واخلي نو ډېر خوښۍ شپه وه زما په خپله په ژوند کې د یو د خوښۍ د شپو نه دغه یوه شپه وه ډېره مننه کاکا پښتنو ته څه پیغام ځکه دا ټول د پښتونخوا دغه د پښتنو ته ستاسو طرف نه کوم پیغام زما پښتنو ته دا یو پیغام دی چې دوی باید سره یو شي دوی باید سره راټول شي د یو واحد وجود په صفت سره دوی سره باید په مخ کې لاړ شي د خپل ژبې د ترقۍ دپاره د یووالي ترقۍ دپاره د ورورۍ د سولې دپاره
او د خپل قوم لپاره د خپل ژبې لپاره دوی باید همیشه لپاره دا خدمت وکړي او دا د افتخار ځای دی تر هغې پورې چې موږ وکولی شو چې دوی پاینده کې داسې یو ملت داسې یو قوم ته جوړ شي په جهان کې ساری ونه لري لکه نور مملکتونه نور قومونه چې مخکې تللي دي دوی هم باید مخکې لاړ شي په دې کې تنها لکه علم چې په ښځو نور باندې فرق دی ما دا یو شی لیدلی دی چې نن د موږ تاسو د ښځو طبقو نه تعداد پکې ډېر کم دا باید په دې کې دوی ته موږ باید جرأت وکړو چې دوی باید سام پکې واخلي ځکه موږ یو انسان و علم په ښځو نر باندې فرق دی او دوی وجود زموږ سره لکه چې دوی موږ مورګانو ګډ کړي یو چې دوی په غېږ کې لوی شوي یو موږ دوی ته باید دا حق ورکړو چې دوی په سیاسي جبهو کې زموږ سره په سنګر کې مخکې لاړ شي نور ډېره مننه کاکا زموږ د طرف نه تاسو ته د پښتونخوا د نوم ډېر مبارک یم سلامت